نمولې چې د دې د ویډیو لازمي شیر کړئ او دا هم د معاشرې یو سره چې څنګه دروغ انسان حق وي دغه شان د موضوع چې دا بس الله ګونګین پیدا کړي دوانه دا دی دا په کور کې تقریبا 4-5 ګوره جی دې ته زه وایم الله تاسو یو ځل بیا هم ګورئ هغه څه کوو صبر وکړه هغه سره به وکړو خیر دی الله محمد یاله شي که نه دا خو ګوره مسافر خلک دي ګوري کار کوي لکه قسمیه زه تاسو ته دا خبره کوم بذات ملګري بیا اعتراض کوي که نه جبه کار کوي نه کوي لکه ردنه سید غوږونه کار نه کوي الله 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 محمد محمد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ استاد ورور استاد مرګره سلیمان سالار جی تاسو ته خپل پروګرام کې ارکلې وي نو بالکل د دې مين او خلوص چې کله تاسو ګورئ صاحبزاده صاحبو د سره موږ مخکې پروګرام کړو او بیا چې کله د خپل زبان کې هغه د سره دعوت چې دوی هغه چلول تاثیر الله خان هغه دی ویل چې دغه شان نو نن چې کوم دی رالو وی چېرې پروګرام کو نو د دوی نه به زه تپوس کوم او کوشش دا کوم چې زه کله دې ته خپله خوله مخامخ کړم او د دې نه څه الفاظ هم راوباسم خو چونکې د دې سره لږ غونده کې محنت کول غواړي نو بالکل هرکلی به ورته کوم او ستړي مه شي به ورته وایم خو چونکې تاسو په ځان باندې بوج کوئ مو یا بورکې کوي د دې نه مه ولې چې د دې د ویډیو لازمي شیر کوي او دا هم د معاشرې یو حصه ده چې څنګه دروغ انسان حق وي دغه شان د معذور او د ډسیبل هم حق وي نو صاحبزاده صاحب زره چې کوم دی زموږ مخکې پروګرام شوی و سلام ها بالکل ملګرو دی وای چې سلام او د سلام نه پس نو بالکل د دې په اشارو باندې به تاسو پوهیږئ او چې اختر را روان دی که نه دا صحیح ده لکه او دی وایي چېره 3 تقسیمه کول غوښه چې کوم دی 3 تقسیمه کول غواړي نو تاسو وګورئ که نه دې کې یو مینه محبت دی او د دې په ژوند کې یو فلسفه پرته زما د خولې ته چې به ګورئ تاسو چې کوم دی مخامخ ګورئ دی قسم په خدای دی خبرې کولی نه شي اورېدلی نه شي چې کوم ملګري خیر پېژني نو هغه هم کمنټس وکوي چې کوم یې نه پېژني هم خو زه چې کوم دی نو الله ویری ګوډ بیا محمد ګوره جی دې ته زه وایم الله تاسو یو ځل بیا هم ګورئ هغه څه کوو صبر وکړه هغه سره به وکړو خیر دی الله محمد او لکه مطلب بالکل د دې خبرې خیر تاسو مخکې هم اورېدلې دي واپس سلام وکړه هغې ته صحیح شو نو بالکل د رسو پروګرام وکړو صحیح ده نو بالکل تاثیر الله خان چې کوم دی هغه ته هرکلی کوم خوشحاله شي که نه دا خو ګوره مسافر خلک دي ګوري کار کوي لکه قسمیه زه تاسو ته دا خبره کوم بذات ملګري بیا اعتراض کوي که نه جبه کار کوي نه کوي لکه ردنه سید غوږونه کار نه کوي دا یو غوږ لږ کار کوي چې کله اواز ورسره وباسه اورې سید دی وایي چېره که موټر سایکل راشي یا ګاډی راشي او په ما روڼ وایي نو څه نه څه ګزاره کوم کار روزګار لکه مطلب کار چې دی څه کار کوي ته څه کوي چې هلته لاړ شي لاس دی وایي چېره زه چې کوم دی پلستر چونۍ وغیره اوس دنه معلومات کوو چې مصري دی که مزدور دی ښه لکه مطلب دی وایي چېره مطلب چې پیسې په کم کار کې میلاویږي چې کله زه کور نه لاړ شمه نو چوټي نه کوم ښه بالکل او دی چې کوم دی په خپله وینا کې هغه اشارې تاسو ته وکړلې زما په خیال زه خو هغه نوم نشم اخیستی خو هیډ ریسر یا نه چې کوم وایي هغه هم دی په خپله کولی شي رسي صحیح ده لکه مطلب چېرته دکان دی کولاو کړی که څه صحیح ده نو کوشش په ده هم کوو چې دا د الله نوم
ویلې شي یا نشي ویلې خو دلته چونکې ما سره ملګري د کیمرې نه اخوا ولاړ دي او د علاقې خلک دغه به هم تاسو ته وایي چېره دا خلک یا حقیقت کې چاړاګان دي یا نه دي نو دا هم زه تاسو ته لکه مطلب بالکل هغه عیني شاهدین دي نو د هغې څه به خبرې کوو خو ته به داسې کار کوې تاثیر الله خان چې زما د خولې ته به ګوري الله 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 محمد محمد بالکل او السلام علیکم بدك كمان بالکل داغه سلام هم کوي او د الله نوم هم دلته چې کوم خلک دی نو کوشش د هغې سره کومه بایجان تاسو لږ دلته خیر دی راشي بالکل د دې نه به د نوم تپوس هم کومه او کوشش تا کومه چې ته کښېنه خیر دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورور جان ستاسو نامه څه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما عزیز الرحیم نامه را تړلې اوسېدونکی یم دا کم کسان چې ما سره خوا کې ناست دي صاحبزاده صاحب او تاثیر الله خان دي دواړو هغه خپل نومونه زما په دې لاس باندې ولیکل که تاسو ته په نظر راځي حقیقت شته رسې لیکلي دي هغې بالکل اقشان شته دا مطلب زه دروغ یم یا چاړاګان دي دا ګونګیان دي که نه نه په دې کې دروغ څه خبره نشته د هغون کسان ګواه دي دا خو اقشانته دي بس الله پیدا کړي دي نو بالکل دا د یو کور لکه مطلب دی چې کم دی څلور کسان دي د یو کور تا ته به دې پته یا نه دې سره مخکې زما پروګرام شو خو ځینو ملګرو بیا اعتراض کوو که نه چېرې دا ګپ دی او دا حقیقت نه دی او بیا چې کله د دې هغه مینې ته زه ګورم نو ده چې کوم دی بیا دا را روان کړی و چېرې مطلب دا دی چې ده سره پروګرام وکړو نو دې کې حقیقت شته دی بالکل دا حقیقت دی چې دا بس الله ګونګین پیدا کړي دواړه اوس ما د کس نه ماته خو له ځان نه ډېر معلومات هم نو د کس نه مې معلومات وکړو هغه وویل چې دا دواړه ملګري دي یو د چرګو د کوري یو ځای د د بارو دی ویل چې دا دواړه بس ملګري دلته ګرځي را ګرځي بس خپلو کې خبرې مبرې به کوي په خپلو الفاظو کې بس دوی پوهېږي نو خلک د چرګو د بارو زما د ذهن مطابق 3-4 کیلومتر فاصله هم ده که نه د یو بل پسې ځي راځي 5 کیلومتر فاصله شته د یو بل خوا له ځي راځي بیا وایي په دلته موټرسایکل راځي د ډیم تر ځای او دلته یې بس بالکل ملګرو بل ملګری هم ما سناست دی او زه که تاسو ته دا خبر وکړم چېره که ذهني ما چېرته لیدلی وي لیدلی به مې خو د دې نه د نوم او د دغه په حواله تپوس کوم بیا چې کوم دی نو بالکل دی به تاسو ته ووایي چې دا مطلب حقیقت کې چاړاګان یا ګونګیان دي که نه دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر د روجان اخي نوم دی څه دی سبحان الله نوم مې د دې چرګوړی اوسېدونکی یم د دې ځای اوسېدونکی سبحان الله به دا صاحبزاده پیژنې دا پیژنو ټول کوره پاټ کې پیژنو او دا تاثیر الله خان پیژنې دام پیژنو دواړه پیژنو دا مطلب دغه شان ډیسیبل معذوره چاړاګان دي یا نه دي دا دي دا په کور کې تقریبا 4-5 رونو یو ته وخت مخکې ریل والی وفات شوی او دی حقیقتي دي حقیقتي دي نو مطلب چې کوم سوشل ورکر دي یا مطلب هر قسم میډیا سره د هغې تعلق دی هغه خلکو ته څه وایي جار دغه شان خلکو اواز اوچت کړي که نه یاره بالکل دا ځکه چې او مطلب دی هم څه نه څه د اړه راز څه نه څه غواړي که نه او د ژبې کار د دې ونه کېږي نو په کار ده چې په دې باندې څه نظر واورېدلی شي څه نظر پرې سړی واچي یاره د دې معاشرې خلک دی ډېره زیاته مننه ستاسو رضوانو ملګرو د صاحبزاده صاحب او د تاثیر الله خان خبره تاسو واورېدې او دی وایي چې یاره اختر هم را نږدې دی نو پر اخره سر کې خیر دی د میسج په دغه باندې چې مطلب هغې چې کله دلته اختر کله را جوړ شي مطلب تاسو کپړې واغوندئ 8 ورځې پاتې دي او دغه شان 18 ورځې پاتې دي بیا راځئ ښه نو دی وایي چې یاره بیا به هم راځو نو چې کوم ملګري خواهشمني او سوشل ورکري یا مطلب پیجونو والدي یا الکترانکس میډیا ده نو هغې بالکل راتلی شي او د دې ډېره غریبه پیم لیدله ځوانو لکه دا یو غریب وایي چې زه په د خپل حال کې چې کوم دی نو هغه هیډ ریسر لکه کوم چې ویښته کټوي هغه هم شم کولی او مصریګرت یا مزدوري هم شم کولی او دی غریب خو مکمل بېروزګار دی که تاسو هغه تېره ویډیو کتلي وي نو د په خپله ویډیو کې دا خبر وکړه چې یاره مطلب زه هر روزګار کول غواړم چې ویږم خو چونکې زما د غریبۍ د وجې نه پاتې دی نو بالکل هغه ویډیو چې کوم دی اوږدېږي د خپل پروګرام په دې ځای راغونډول غواړم ملګرو د دغه شان خلکو خیال وساتئ او چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په لوی امان پاکستان زنده باد یا الله سوچت که که نه